چې خوب مې لیدو چې د جنت په دروازه کې مړم. خوب مې لیدو چې د جنت په دروازه کې مړم، دوزخیان ټول رانه چاپېر ستا کوڅه کې مړم. ما خو د آدم تشدد جوړی هر چاته نیوه، زه په دې تور مړم، په داسې حادثه کې مړم. او د دیدن لوږې مې په سوال پسې مجبوره کمه، د دیدن لوږې مې په سوال پسې مجبوره کمه، زه داسې چڼی وم د سوخته وظیفه کې مړم. او د دیدن لوږه مې په سوال پسې مجبوره کمه، د دیدن لوږې مې په سوال پسې مجبوره کمه، زه داسې چڼی وم د سوخته وظیفه کې مړم. او شوګیره ناسته وه ژوندی شپه ورته مړه پرته وه، په ځمکه پروت وم د اسمان په ننداره کې مړم. او بسره ما د جنت ور د یارې کلک بند کړلو، بسره ما د جنت ور د یارې کلک بند کړلو، زه په دنیا هم د پردي جنگ په کیسه کې مړم. مهرباني. او نظم دی چې ستړی انځور، ستا په دې ستړي انځور څه مقدمه ولیکم، دې کې خو ډېرې بلاګانې ستا په مخ اخته دي، د غوتر اوتر کاته مې پکې زړه شو کوي، لکه لیوه چېرته د غره په سر وسی ماتوي. په دې انځور کې یو ماشوم د پرلتی غزولې د انغري په خوا کې ناست دی، الوګان وریتوي، مخې دی تور د تبخي په تور دی، پوزه پاکۍ د 21مې صدۍ جنګ ته جوړی ځان تیاری. خو دی د نړۍ د پرمختګ نه لا خبر نه دی، دی د سپوږمۍ په لوري تګ نه لا خبر نه دی، دی لا خبر د نوي دور د انسان نه دی، دی لا خبر د خپل ساروان او د کاروان نه دی. په دې انځور کې یو بابا جوړی مانځله روان، ځان په چخپې راکا ګیلاس کې مسله نیولې، یو دوه کسانو د لاسونو نه نیولې ښکاري. د یو کس مخ باندې ستوره سپینه ګیره هم ده، داستار په سر دی او په لاس کې تسبیح نیولي. خو دې بل طرف ته یو بل ځوان څوک ښاغلی ښکاري، ټوپی په سر تسبیح په لاس کې پتلون کړی ښکاري. په دې انځور کې د یو ور مخې ته ټراټ ځوړند دی، یوې بوډۍ ته سر راویستی دی او تره ښکاري. خپل ماشومان راټولوي د حادثې د یرې، په دغه نوي پرمختګ کې د تیرې د یرې. نو په دې انځور کې د یو شاتو موچی ساه ورکوي، یو څو میږي ورته په سر ولاړ په تمه کې دي، اسمان ته سترګې غړې سترګو کې یو سوال لري چې به مګسو ته ګبین څه بې اثرې پاتې شي. په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده ده عبدالعزیزه، په دې انځور کې په دیوال یو منظره ځوړنده، په منظره کې یو کشتی د سوړه سوړه ښکاري، خاص په بتان کې یو جاله د وینو لیدی شي. خو بل طرف وګوري چې سر لاندې سپلی پرتې دی او مانکې په خپل سري څادر باندې اوده پروت دی او سپینې شګې یې ویښتو کې زرورکې ښکاري. په دې انځور کې خو د ستا په ګوډو سر پروت دی، مخ دې اړولی دی او خوله دې په بنګړو پرته ده، نری خوله دې د وحشت په ننګو پرته ده، یو شلېدلې لوپټه دې په اوږو پرته ده. خو په دې انځور کې امتیاز صاحب دا منظر چېرته کې ستړی نه شي، په دې انځور کې دا د شاتو موچی مړی نه شي، په دې انځور کې دا کشتی چېرته سیلاب وی نه شي، په دې انځور کې د بوډۍ بچي تیاره ونه خوري، په دې انځور کې د بابا څوک مسله وانخلي، په دې انځور کې د غوږی ماشوم موړ په کار دی، په دې انځور کې انغري کې لږ شان ور په کار دی. بس سره دغه انځور لږ شان بدلول په کار دی او چېرته په نوي انځورګري جوړول په کار دی. یو دوه درې شعر او بیا یو نظم درته دی چې یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شانتې، لکه چې مینه څنګه کېږي د عذاب په شانتې. نو ای د نور شاته به تیاره وي که نه سوری به وي، زه په خپل سوال کې راځوړند یم د جواب په شانتې. او وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده چې د هر تاره د ټنګ خیجې د مضراب په شانتې. او ما اباسین غېږه کې واخیستو د ځانه سره، زه په خپل فن کې رابهېږم د دریاب په شانتې. او نظم دی چې څه ووایم، څومره ستړي ستونزې مې په زړه پرتې دي، خوله چې راوسپړم هسې نه چې اور واخلم، د بېوسۍ نه راته هسې نه پیغور جوړ شي او د دې ولس او دنیا مخکې مختورن نه شمه، دا غریبي مې چېرته غاړه کې کچکول پرې ونه ځي.
او د شتمنو په نظر کې چرته سپک نشم. زه خو دا نن هم خپل بچي دپاره ښه سوچ کوم او روزانه سرکاري سکول ته د ګوتې بوزم. ورته وایم ښه ډېر سبق ووایه او ډاکټر جوړ شه. ورته وایم ښه ډېر سبق ووایه او ډاکټر جوړ شه یا انجینیر جوړ شه یا چېرته افسر جوړ شه. خو هغه هره ورځ زما په زړه چړې راکاږي او هغه هره ورځ زما په بدن اور لګوي. وایي بابا زموږ په سکول کې خو ټراټونه نشته، باران کې ساسې په کمرو باندې چتونه نشته. دلته استاد هم که راځي په سویمه ورځ راځي، خو که راځي نو په خپل کار او په غرض راځي. په بعضې هلکانو خپل واښه وریبي. نو زموږ په سکول کې خو د خان کاکا څاروي ولاړ دي، دوه دي غواګانې او یو دوه ورسره سخي ولاړ دي. زه چې د خپل بچي وړې وړې خبرې واورم په مستقبل نظر واچوم ډېر خفه شم. په زړه کې ویمه چې زما خو ارمانونه وسوه، زما خوبونه زما واړه تعبیرونه وسوه. چا اعلان کړی چې نظام کې به بدلون راځي؟ دغه ښاغلی دی زما زوی له جواب ورکړي، ورله دې داسې یو نصاب او یو کتاب ورکړي لکه د خان زوی چې د کور نه پتون کړی راځي، یا ترې ډاکټر جوړ شي او یا چېرته ښاغلی راځي. هغه چې ویني د شخصي سکولونو هغه واړه کوم چې د کور نه کوم چې موټرو کې د کور نه استري کړي راځي، نو زما بچی به مانه خامخا غوښتنه کوي چې ماله داسې بسته واخله، ماله داسې بوټان. زه بې جوابه شمه، څه ورته دروغ ویمه چې در دا اخلم او دا بدله هم واخلمه. زه خو پنډي ما په پړي مزدوري ګټمه، په ډېره ګرانه باندې خپل کور له روزي ګټمه. نو په داسې حال کې به زما زوی نه افسر جوړ شي، په داسې سکول کې به زما زوی نه ډاکټر جوړ شي. په داسې سکول کې به زما زوی نه افسر جوړ شي. زه هم د دې ځمکې یو برخه یم، انسان یادېږم. نو بیا دا فرق ولې دی؟ زه دې ولې اور کې سوځم؟ د دوزخي بچی به هم د دوزخي بچی، بس د پنډي بچی همیش به د پنډي بچی. نو بسره تل غریب سړی د جوالي بچی وي، بسره تل غریب سړی د جوالي بچی وي.